سلامونه ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یو ځل بیا زه میرویس تر د ټیکنیکل میرویس یوټیوب چینل څخه د یو ښایسته ویډیو په وړاندې کولو کې حاضر شوی. دوستانو ویډیو مو نن د دې په اړه ده چې څنګه کولی شو د خپل کمپیوټر پاسورډ یوازې په 10 سیکنډو کې بدل یا تغییر کړو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې یو شارټکټ در وښایم چې د هغې په واسطه کولی شئ چې په 10 ثانیو کې او د هغې څخه یا په کم وخت کې د خپل کمپیوټر پاسورډ بدل یا چینج کړئ. نو ورځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کولو څخه مخکې که تاسو زما یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب او که ویډیو مې نوي لایک کړي نو ویډیو در سره خامخا لایک کړئ. نو ورځو د ویډیو د هر څه د مخه په کیبورډ کې د کنټرول الټ او ډیلیټ بټن یو ځای نیسو یا یې وهو. نو په کیبورډ کې به د کنټرول الټ ډیلیټ بټن وهو. کله چې مو دا بټن ووهل نو دغسې یو صفحه به راخلاص شي. نو دلته یې ګوره لیکلي دي دوستانو دا دریم اپشن چې چینج سیټینګ، دا که تاسو ته ښکاري نو په دې چینج پاسورډ په بخښنې سره چینج پاسورډ باندې به کلیک وکړو. کله چې مو دلته کلیک وکړو نو دا دی دغسې صفحه راخلاصه سوه چې چینج ا پاسورډ. نو دلته یې ګوره دوستانو موږ ته داسې په تت خط باندې لیکلي چې اولډ پاسورډ. اولډ پاسورډ دا معنا د کمپیوټر مخکینی پاسورډ چې شی دی هغه به ورته دلته ورکړي. مثال زما د کمپیوټر پاسورډ دی افغان، نو هغه زه دلته ورته ورکوم. هغه چې مو کله ورکړ نو دلته بیا نیو پاسورډ، دلته به اوس تاسو هغه خو مخکینی پاسورډ اوس چې به کمپیوټر ته غواړئ کوم پاسورډ ورکړئ نو هغه ورته دلته ولیکئ. نو هر یو پاسورډ چې مو خوښ شي زړه مو غواړي نو هغه ورته لیکو. نو ما مثال دغه یو پاسورډ ولیکه، هماغه پاسورډ چې مو پاس دلته ولیکه نیو پاسورډ، اوس به دلته کنفرم پاسورډ هماغه پاسورډ به دلته ولیکو او بیا په دې تیر نشان باندې کلیک وکړو. نو دا د پروسس په روان څه ګوره چینجینګ پاسورډ. یور پاسورډ هاز بین چینج، وایي ستاسو پاسورډ چینج یا تغییر سو. نو دوستانو ګوره په 10 ثانیو څخه هم په کم وخت کې زموږ د کمپیوټر پاسورډ چینج یا تغییر سو. نو ویډیو همدومره وه، تر بلې ویډیو د الله پامان.